अजीजानो दगा म्याश्त द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द विलादत म्याश्तम दा और दगा म्याश्त दागी द वफात म्याश्त। रिवायात मुख्तलिफ थी कि पे दगा वरजो के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश पे कम तारीख शवे और पे दगा वरजो के या वफात पे कम तारीख शवे। मुख्तलिफ रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम और राजिह और सही रिवायत चाल च उलमा तरजीह और कड़ेदा अगदा दे चिपनहम रबीउल अव्वल बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पीर पशपा द सबा पटेन की दुनिया तो तशरीफ रोड़े आओ ब्याप दोलसम रबीउल अव्वल बांधे द 63 साल पर उम्र के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया न तशरीफ ओढ़े। नहम रबीउल अव्वल दाद विलादत और 12 रबीउल अव्वल दाद पैदाइश। अजीजान बिना बहर तकदीर बास द तारीख न दे बास द दे छिदे दुनिया तराग है नुसे उकड़ और दुनिया न चिलाड़ नुसे प्रेख हुआ। आखिर द इंसान दुनिया तदरातलो हम यो गरजी और ब्या दुनिया न दतलो हम यो गरज। अजीजान दुनिया त चराग है नु सिरे रावड़ और चिलाड़ नु सेपरे। दुनिया का चराग है शपक सवकाला मल्क और दुनिया टोला द कुफर पर तारीकी के प्रतावा द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और द मंस के शपक सवकाला फासिला हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम दिन शपक सवकाला मख के तेर पदे शपक सवकाला के अगा हाल जोड़ो चे पना पर खुदा द यो यो सरीब 50 खुदायान और सरीब कोर न बुतखाना जोड़ा करे हो चर तबैद सरखुगी खुदा हो चर तबैद तबिलरे कोलो खुदा हो चर तबैद जोईवर कोलो खुदा हो चर तबैद लूवर कोलो खुदा हो चर तबैद दानी जोड़ो खुदा हो चर तबत्सो मुख्तलिफ शिकल के बुतान बे पकोर के प्रातु आरियो बुत बांधी बे द मुख्तलिफ मरज नामली करे हुआ कि दाद फलानी मरज खुदाए दे दाद फलानी मरज खुदाए दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्की पखार की कि अल्लाह पाक पैदा कर न द पैदाइश पवख की उदर दास्तान दे जदे चौख के द मोर द नफ्स न दुनिया तराग है न द मक्कीना द कैसर और द किसरा द महल मुनारे खल को लीदले हुए दा सरणाशवा दे च द मोर पखेटो ओ दुबई द डेर लरे न रावड़े मोर ब मंगे च पसरू न यौ गज ब मंगे पसरू चत रवान दे च द मोर पखेटो द अरबो मुल्कुन डेर ज्यादा गरम दी बेहद दे
د مور بچ په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه او چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شنو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزان بیا د تر په تربیت کې تر به د کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب. په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې و ابو سفیان تلو قیصر روم ته، د روم بادشاہ ته ورغی نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت ورته وی صاحب څه تپوس دی؟ د ده داسې پاک ژوند و چې ده ته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي او ده کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته ویل چې مرګري څنګه خلق دي د ده ډله؟ ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره. چورته چې د خدای ملنګ او غریبي اده سره نه. که یو سرمایدار هم د ده په مجلس کې راشي نو ارسه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي. دا ډله قیصر روم د روم بادشاہ کافرو. ورته وی او ابو سفیان د ده پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایا، لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د پیغمبر مرګري سرمایدار نه، مرګري سرمایدار نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې اول نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول نمبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا عاشقو د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې دا غیر مثال پاغه وخت کې پر زمین باندې نو. او بیا په مکه کې بدنه زیات دولتمندم څوک نو. هغه ټول دولت په سردار کونین باندې قربان. اوس دولت زه کوم؟ په
عشق کې سړی خپله بادشاہي چې ده هغه هم د محبوب په لاره کې قربان. لکه مولانا وایي چې د عشق دا مقام دی چې ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، مور حقیر راب سلیمان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته. وی ما خپل ټوله بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅه کړه. بادشاہي مې د یار په کوڅه کې خرڅه. لکه ابو بکر صدیق ټوله بادشاہي او مال او دولت چې و د یار په کوڅه کې خرڅه. خو اسنه چې بل څه پوه شي چې ما ډېره لویه توره وکړه چې ما خپله بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅه کړه. دا زما بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅول داسې قیمت لري، داسې قیمت لکه مور حقیر راب سلیمان فروخته، لکه یو میږی د سلیمان علیہ السلام د بادشاہي په مقابله کې میږی څه قیمت لري؟ د سلیمان د بادشاہي په مقابله کې دغسې زما بادشاہي زما د یار په کوڅه کې هیڅ قیمت نه لري. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه دړه د درد په بیماری اخته و، داغه په دولت څه پروا وه، داغه په دنیا څه پروا وه، نه په جامو پروا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی بیبي د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د څلوېښتو کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوی او د پیغمبر نکاح هغه وخت کې د 15 کالو. چې څو وخت کې په 40 کال نبوت ملاو شو د کور ته راغی، نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې کتلو. نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا، زملونی کمبل را باندې واچوا، ما باندې سړلې راغله. بیبي خدیجه دغه وخت کې مسلمان هم نه ده، ځکه چې د اسلام د آغاز لومبنۍ ورځ ده. ورته وایي چې پیغمبره گھبراوے گما ستا د هر ادانا دا معلومیږي چې الله بتانه ډېر لوی کار دی او تاسو د ډېر لوی ډیوټي د پاره الله را لېږلې. گھبراوے گما ستا د هلاکت اراده د خدای نشته. تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول ثقاوت او هغه روب چې هغه کوس خزم بیا داسې وي او سړیم بیا داسې وي لکه ابو بکر صدیق دغه صدیق اکبر دی. چې څو وخت کې په مکه کې پیغمبر تنگ شو او مدینه ته روان شو، صدیق اکبر ته وی چې څه به کوو؟ وی چې دواړه بزو، دواړه روان شوي دي او شپه پې راغلی غار ثور ته پاس ختلي چې د کفارو نه په امن کې په غار ثور کې
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर तवई चे दलता हो बालख निश्ता तब आराम संगा के हुजूर वर्तवई सब सिद्दीक अकबर द अखपा गड़ोले दा पद खपल पतूने द पैगंबर सरी है چې سر یې خې ده نو دا کمی سے غلې غوندې دا سويسته ده او په دې غار سور کې چې څومره سوري دي هغه په د کمی شلولې ده او په هغه سورو تپې کړې دي چې بار نه مونږ سکونه ګو کاونټر ته حکم شوی دی چې فوراً ځاو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه هغه یې پکې واچوه کبار نه چاو کته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دي نه وي سکندونو خبره و یو سوره پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا نه و نو صدیق اکبر د خپل بل خپاو غزوله او دا پوندې پاسوري کې کېخو چې کې خوانو دننه نه مارو چې چلو چې مارو چې چلو نو او صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چرته فرق را نشي مار چې چلے دی او خوځي نه مار چې چلے دی او خوځي نه چې د پیغمبر خوب چرته خراب نشي د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګونه اوخې د پیغمبر په مخ مبارک پریوت چې سترګې پرانیسته ابو بکر ولې جاړي و یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چې چلے خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي خو دا سترګې مې ګستاخې وې بې اختیاره تې دا اوښې راتوی شوې تیرا ویخ دلخوا امار رو میراشه دیا مار تا پیغمبر وی چې دا ابو بکر دی ولی اوچی چلو امار ورته وی چې یا رسول الله چې غسرا باندې اونکه معافي غواړم پک سوا کال اوشو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کړو او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد عیسی علیہ السلام قوم ته ویلو چې یاتی من بعدی اسمه احمد ما نرست به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به پاسمانونو کې احمد وی او پزمکه به محمد وی هغه پیغمبر به بیا د مکې نه هجرت کوي مدینه منوره ته بیا پلار کې یو غر به غار ثور ورته وی پاغه کې بدریش په د کافرو نه پټو نو یا رسول الله شپک سوا کال اوشو چې زه په دې غار کې ستا د دیدن په انتظار ناستما شپک سوا کال ابو بکر صدیق د کمیس په ټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته کتل یا وسوړه پاتې و چې به مې تا ته پکې کتل هغې کې پونده کېښوا نو یا رسول الله ستا په مینه کې داسې لیونی شوما چې په ځان پوه شوی نه یم او ابو بکر باندې مې چک ولګولو اوس دې خوښه ده چې سره سره کې پیغمبر ورته وایي زه ته آزاد یې ابو بکر تو اخپا دیکھوا کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अबू बकर वही ची चुफ कोलो सरा वल्लाह का माता दाम महसूस किए दे च दमाग पकी चरताज गए तले लाड़ो दर्द मर्द मार अजीजानो पदगा वजू के लोई मुश्किलात दाऊ च पदे खल्क दा मनल चिज़ पैगंबर बिया दा पे मनल चिज़ आसमान ततले में खुदा सर मेरा दुनियाज शवे दे दा ढेर ग्राम का पैदा कर खलक अबू जहल वेले तो पैगंबर खुदा आसमानों ततले वेले आओ वे कता आसमानों ततले दास पोगमा दा मखामुख उगोरा दा पद आसमान के दो टुकड़े का नब्या बजस्ता पैगंबरी हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाया दा आसान कार वो गुतैदा से इशारा होकर आसमान के स्पोगमा दो टुकड़े बाज उलमाओ निकली दी चे यवाज दो टुकड़े न शुआ बल्कि द्वारा टुकड़े राले नीमा पयौल स्तूड़ी के न नवाता और नीमा पबल के और पदे ग्रेवान की ब्याह उजेश व बारुआ तो ब्याह लाड़ा पास अर्ज दाओ अबू जहल उसो अबू जहल ओफोल जादूगरे खोडेर लोई जादूगरी छे आसमान पूरे दिन जादू रस ब्या बार लाड़ो रागो लास के कहानी निवली हुजूर अलैहिस्सलाम तो वही छे गर रसूल चीस्त दर मुश्तम निहान कतर रसूले नो अजमा दिलास की सिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाई सवे और तो गर रसूली चीस्त दर मुश्तम निहान कै खबरदारी जे राजे आसमान कतर रसूली नजमा दिलास की हुआ है सीधी चाची द आसमान न खबर न राजी नजा दुमर लन शेख बखोदेशी चमा दिलस की हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल कि ज़ौन तस्तालास की सदी और कदास्तालास की सदी दा पखपल हुई वेना जमालास की सदी अगर नशी वेले ती हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पयो गुता लास ते इशारा होगा दास सरद अबू जहल लास के कान हुए ने ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंकानी हो दुम रही अगर कहानी अबू जहल लाइन पदे अजम करोविश्ता वे पदीम जादू तासु ख्याल ना रहे दागा मुश्किलात च पैगंबर वर सर महा अबू बकर सिद्दीक चूंकि इब्तिदा की मुसलमान शवे हो आगे बियाद मुंस कोल द पार च कम मुश्किलात अकल बम हैरान चामुज बाग कोलो दे खल्क बोर तरंग रंग तकलीफात रसो अजीजानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ात द हद ज्यादा
حد دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده او چې امسا به وګرځول دا چې هغه نه به له اجتهاد جوړه لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس پر وېستو اب پړکېدو د سپوږمۍ پښ. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روم به یو سره پیدا او د په لاس راخ کې به بیناش ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاف. دا معجزات دا هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چیو بیا پټولو چې د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنو ورتلو به دا جادوګر دی پراپګاندا خو به کړیو. یو سره دی دمګر دی دموناج هغه ول ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره مخ چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څوي ورته نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدم گئے ورتو ہاں تو بیا ہوا ہے پیغمبر ورتدا کلمات بیا ہوا ہے چې بیا ہوا ہے اللہ سے ولا ورک او لا الہ الا اللہ محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوندې کلام یا د خدای کې دی شي او یا د پیغمبر کې دی شي. ته لیونی چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونی دی نو ارزا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته دی لیونی ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وایي که نه وایي ها ولن دا تبلیغیان والا چانا روټه غواړي او بچانا غواړي بستر چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوي خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا چله دا دلته په پراتی او تاسو به خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی مزدوران کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څوي لیونی ورته وي کنه ورته بلکې لیونی لا څکه دا قوم ورته وي چې دا د امریکای تنخواه اخلي. دا قوم او د امریکا کا دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوا نو بیا د امریکای نه خمل چرته شته. دې ذلیل قوم ته تاسو
په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رزیل ملک ببل نه په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زمان یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به نه ونه ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وایي که نه وایي علم دا تبلیغیان والا چانا روٹے غواړي اوبه چانا غواړي بستره چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې ګنځي کټوه خپله پخوي روټه خپله خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه ده او دا یک روزه ده دا چله ده دلته به پراتی وي تا ته به د خدای د دین دعوت درکړي حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی مزدوران کوي. هغه به زناور هم کول یو ښکاري اوسۍ نیولې وه نو هغه اوسۍ د ښکاري سره په جګړه ده ځان ته راکاږي ښکاري یې بیا رانیسي ځان ته راکاږي چې د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاري ته وایي دا څه چل دی دا اوسۍ خو تاله ځان نه درکوي ویل جي دا مې نیولې ده او رانځي ښکاري یهودي اوسۍ ته ویلې چې ولې ځان راکاږي اوس خو ګیره شوي ویلې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي دنه زه ځان خلاصوم چې راتلم هغوی مې اوږې پرېښي دي نو دومره چې ځان خلاصومه چې لاړه شم هغې ته تی ورکم نو بیا وله راځم خو چې دومره مې پرېږدي حضور علیه السلام دې یهودي ته وایي چې دا پرېږده بچو له تی ورکوي نو بیا راځي دا زناور شی دی په دې څه اعتبار دی چې دا به بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دې اوسۍ په ضمانت کې به زه در سره کېنم که دا بیا رانله نو د دې تاوان به زه درکړم ول ډېره ښه حضور علیه السلام کېناسته اوسۍ پرېښوه په یو منډه لاړه هلته بچو ته ووی چې زر ته وروئ زه ښکاري نیولی یم او د دوو کونو سردار زما په ضمانت کې ناست دی نو بچو یې ورته ووی چې تر هغې پورې ستا پی په مونږ حرام دي چې څو پورې د سردار کونین ستا د ضمانت نه آزاد کړی دی او ته خو به ورشي پیغمبر به د ضمانت نه خلاص شي او مونږ دواړه بچي در سره ځو مونږ به د پیغمبر په ناموس ځان قربان کو ښکاري ته به ځان ورکړو چې یو لسل منټه تېرېده اوسۍ هم راغله او دوه بچي هم ورپسې راغله او سردار کونین ته یې وفرمایل چې زه خو رالم ته زما د ضمانت نه بار شې او دا بچي مې ستا په ناموس قربان دي دی ښکاري یهودي سوچ وکړو چې یو ځنګلي ځناور هغه د دې تصدیق وکړو چې دا د خدای پیغمبر دی زه انسان یم ما ته ولې دا تصدیق نه دی پکار چې دا پیغمبر دی بس ملته وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو عرض میں دا عزیزانو
چې د هدایت لارې چې دي هغه د قوم ته الله په مختلف لارو باندې ور برابر کړي په مختلف لار. نو په دې قوم کې داسې خلق دي داسې وو چې یو بوډا ښځه ده په مدینه منوره کې